د ولس ټي وي د یوټیوب چینل درنو او لیدونکو اوریدونکو او د لوزر راډیو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمن دوستانو د یو ځل بیا زه ډاکټر انجینر سید فضل رحمان صاحب پاچا ستاسو په درانه خدمت کې د یو شعر او د زاړي ادم د خپرونې سره حاضر شوی یم. قدرمن دوستانو د شعر د اورېدو وروسته به تاسو ته موږ یوه خوږه نغمه په نشر رسوو او بیا به وروسته موږ تاسو ته که وخت یاري وکړه نو 2 سندرې تاسو ته په نشر رسوو. امید دی چې تاسو موږ سره د خپرونې تر پایه ملتیا وکړئ. ستاسې پام راوړو اوس دغه غزلی شعر ته. عنوان دی محبت یو سره کړي خوند نه هزارانو سره. محبت یو سره کړي خوند نه هزارانو سره، در به کې ټک چې کوي لوبې د مارانو سره. سر به دې خپله د بیابان په ګیدړانو وخورې، سر به دې خپله د بیابان په ګیدړانو وخورې، ته چې ساتې د زړه رازونه غمازانو سره. زخمی زخمی بشي سوری سوری زیګر به ګرځي، زخمی زخمی بشي سوری سوری زیګر به ګرځي، چې یاره نه کړي په اغزو کې د ګلانو سره. ګل خجالت ته به ځان ورکړي چې زاغانو ساتي، ګل خجالت ته به ځان ورکړي چې زاغانو ساتي، فیشن مزه کړي په ګلشن کې بلبلانو سره. چې صدق یو مینه، چې صدق مینه راز یو په خوله او زړه هم یوي، چې صدق مینه راز یو په زړه او خوله هم یوي، خدای هم ملګری وي د داسې صادقانو سره. محبت یو سره کړي خوند نه هزارانو سره، در به کې چک چې کوي لوبې د مارانو سره. او سیار وی کس چې شمه شمیر د مجنونانو په څېر، سیار وی کس چې شمه شمیر د مجنونانو په څېر، که مې سکون شي د بیابان د ارغوانو سره. محبت یو سره کړي خوند نه هزارانو سره، در به کې ټک چې کوي لوبې د مارانو سره. د اورېدونکو او لیدونکو د ولس غږ راډیو او د یوټیوب چینل د ولس ټي وي د یوټیوب چینل درنو اورېدونکو لیدونکو، دا یو غزلي شعر چې ستاسو په درانه خدمت کې مو وړاندې کړو. خدای دې وکړي چې د دغې زموږ د خپرونې نه تاسې فایده واخلئ، ځکه چې زموږ ولسونه ډېر دردېدلي او کړېدلي دي او د دې د بیدارۍ او احساس لپاره موږ دغه خپرونه شروع کړې ده. نو قدرمن دوستانو تاسې رابولو یوې خوږې نغمې ته. زه دسته عشق دې منصور غوندې په دار کمه، ځان بسته عشق دې منصور غوندې په دار کمه. په ما ګران وطنه افغانستان وطنه تا به ګلزار کمه، په ما ګران وطنه افغانستان وطنه تا به ګلزار کمه. ځان بسته عشق دې منصور غوندې په دار کمه. وطن ستا په آزادۍ کې جنګ دلایم، وطن ستا په آزادۍ کې جنګ دلایم، د جنګ ډګر کې په سرو وینو لمبې دلایم، د جنګ ډګر کې په سرو وینو لمبې دلایم. زما قسم دې سر مال بل تا جار کما، زما قسم دې سر مال بل تا جار کو. ما ګران وطن افغانستان وطن تا به ګلزار کما، ما ګران وطن افغانستان
ځان بسته عشق دې منصور غوندې په دار کړمه وطنه د میرویس خان دی احمد شاه خونی د محمودي غزنوي او د شیرشاه خونی د محمودي غزنوي او د شیرشاه خونی ګرانه وطنه په تاریخ دې افتخار کړمه ګرانه وطنه په تاریخ دې افتخار کړم ګران وطنه افغانستان وطنه تا په ګلزار او په ما ګران وطنه افغانستان وطنه تا په ګلزار ځان بسته عشق دې منصور غوندې په دار کړمه افغان خدای کې چاته کتلی نشم زه افغان خدای کې چاته کتلی نشم د غلامۍ زنځیر په غاړه ګرځولی نشم د بننګۍ زنځیر په غاړه ګرځولی نشم زما قسم دې سارومان به له تا جاري کړمه په خپلو وینو به دې مځکه لاله زاري کړم ګران وطنه افغانستان وطنه تا په ګلزار زما ګران وطنه افغانستان وطنه تا په ګلزار ځان بسته عشق دې منصور غوندې په دار کړمه ځان بسته عشق دې منصور غوندې په دار کړمه زما ګران وطنه افغانستان وطنه تا په ګلزار زما ګران وطنه افغانستان وطنه تا په ګلزار دیوی خواری موراس رادن دیوی مینی سمرادن دیوی خواری موراس رادن وگ مغلی غلی گردی منانه دلو لیلو دن وگ مغلی غلی گردی منانه دلو
بلبلا نغمي روكان نسيم قدم روكدان بلبلا نغمي روكان نسيم قدم روكدان د چمن په خورغي کې پسر للو للو دې د چمن په خورغي کې پسر للو للو دې زمانه زو لیکړه بیړه خپل نامدار پکې در نسان زمانه زو لیکړه بیړه خپل نامدار پکې در نسان ستا سبا چې ورته ناڅي نن کم کللو للو دی ستا سبا چې نن کم کللو للو دې دیوی ته هم روبلیګا چې لاله للو للو دې دیوی ته هم روبلیګا چې لاله للو للو دې دیوی ته هم روبلیګا چې لاله د ولس ټي وي د یوټیوب چینل او د ولس غږ راډیو درنو قدرمنو لیدونکو اوریدونکو دا چې د پروګرام د پای شیبې دي او نور وخت اجازه نه راکوي تاسو سره پاتې شو قدم دوستانو اوس ته نظر ډاکټر انجینر صاحب فضل الرحمن سیار پاچا او زما تخنیکي همکاران چې بیا دي او بلې نوې خپرونې سره د زاړه یادونو خپرونې سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو تر هغه دمه نه اجازت غواړو تاسو لوی او بخښونکي خدای باندې سپارو په مخه مو ښه